مگرزا مرور مگرزا بغلا بشو بدی اخترکی راشی زیبا شو جوڑا بشو بدی اخترکی راشی زیبا شو جوڑا بشو بدی اخترکی داد غمونو خفگان کسی بنور فکدو داد غمونو خفگان کسی بنور فکدو گاڑا یو بلتا پخندا پشو بدی اختر کی باک ولسوالۍ چې نرګي سیمې ته راغلي یو دا چې ډېره یوه ښکلې سبزه سیمه ده خلک د ساتیرۍ لپاره راځي همدغه شانتې د اوبو ډیم دی په هغې کې خلک لامبي او همدغه شانتې شنه شنه غرونه لري خلک همدلته راځي میلې کوي که چېرته تاسو هم غواړئ چې دغه شانتې طبیعي سیمې او په هغې کې میلې وکوئ نو راشئ تر ټولو ښه فرصت دا دی چې د باک ولسوالۍ چې نرګي سیمه او د هغې تر څنګ د باک ولسوالۍ د میلو سیمه دغه دوه سیمې چې دي په باک ولسوالۍ کې ډېرې بهترینې سیمې دي نو راشئ دغلته خپل انجویمنټ وکړئ خپله ساتیري وکوئ د اختر شپې ورځې او خوښۍ دلته ولمانځئ او همدغه شانتې موږ به ځو او د نورو سیمو ښایسته ښایسته انځورونه هغه به هم په دغه ویډیو کې درته باشنا صاحب ستاسو له طریقه ټول ولس د کوچني البته د لوی اختر مبارکي وایم او د اختر دویمه ورځ د له ملګرو سره راغلي یو دلته د نرګي ډیم ته دلته په کیمرې کې هم لیدونکو ته ښکاري په واقعا سره ډېرې خوندورې ساحې لري ډېرې سرسبزې ساحې لري نو له هغو سیلانیانو مو هیله ده چې دوی ګرځي نو دلته د راشي نو په رښتینې معنا به دوی خوند واخلي او د دې ساحې په لیدو سره ماته هغه بیتونه را یادېږي چې وایي سم سم د وایي څه هوا ده هی هی خالي دی ځای دې خالي دی او پرون چې ته وې یو غوړپ هم نه و نن چې ساقي دی ځای دې خالي ما خودم از ولایت بنگار آمدیم اینجا در ولسوالی باگ اینجا خب بسیار زیاد زیبا جای است اینجا مردم میآید برای چکر برای میله اینجا خوب جای است ما که دوستان یاران آمده بودیم ساعت خود در کردیم مال میله